سلام قدرمنو کتونکو، هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ او خوشحاله وئ او تاسو به ګورئ دا مهال AFG ټایپز یوټیوب چینل. قدرمنو دوستانو، تاسو لپاره مې یوه ډیره بهترینه او په زړه پورې طریقه او د دې خبرداری راوړې ده چې تاسو زر تر زره د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ چې دی هغه تبدیل کړئ، چینج کړئ او یو نوی پاسورډ ورله ورکړئ. کنې ستاسو آی ډي به ډیر زر هیک شي. د 2023 کال په راتګ سره هیکران بیخي زیات کوشش کوي چې په 2023 کال کې زیاتې آیډیانې هیک کړي. نو اوس دوستانو لګیا دي او خپلې او هڅې کوي او د هر چا آیډیانې هیک کوي. نو خدای مه کړه که تاسو په هغه کې راغلی ستاسو آیډي به هم هیک شي او تاسو به هم د هیکر یعنی د هیکر ټارګیټ تاسو به هم د هیکر ټارګیټ شئ او ستاسو آیډي به هم هیک کړي. نو دوستانو، تاسو زر تر زره د خپلو فیسبوک آیډیانو پاسورډ چې دی هغه تبدیل کړئ او بدل کړئ. د پاسورډ بدلولو طریقه ما تاسو ته په تیره ویډیو کې هم ښودلی دی. نو تاسو د دغه ویډیو په ډسکریپشن کې هغه ویډیو لینک هم کتلی شئ. هغه لینک باندې کلیک وکړئ او زما چینل کې هم ویډیو کتلی شئ. هغه ډسکریپشن ته لاړ شئ او لینک باندې کلیک کړئ او تاسو ته به ویډیو ډیره زر میلاو شي. نو تاسو په سکرین باندې چې کوم پاسورډ ویری دوستانو له یو څخه تر 9 حروفو پورې چې تاسو په دې کې یو حرف هم ورکړی وي پاسورډ، نو تاسو آی ډي به په ډیره زر هیک شي. او ترڅنګ که تاسو ABC تر N پورې توري ورکړي نو تاسو هم آی ډي به هم ډیر زر هیک شي. نو تاسو په خپل آی ډیانو پاسورډ چې دی هغه تبدیل کوئ، یو قوي پاسورډ ورته ورکړئ. که دغه کار ونه کوئ نو تاسو به حتما تاسو آیډیانې هیک کیږي، ځکه چې زیات ملګري اوس هم بعضې ماته میسیجونه کوي وایي زما آی ډي چې دی هغه هیک شوی دی. نو دوستانو هیکران چې دي هغه بیخي زیات شوي دي په اوس وخت کې. نو تاسو د خپلو آیډیانو کوم چې پاسورډ دي هغه زر تر زره تبدیل کړئ نو چې ستاسو آیډیانې هم هیک نه شي. کنې بیا به دوستانو ارمان کوئ. دغه ویډیو مې د ستاسو لپاره خاص جوړه کړله چې تاسو ټول خبر شئ او تاسو د خپلو آیډیانو پاسورډ تبدیل کړئ. دوستانو، زه به تاسو لپاره راتلونکي کې یوه داسې طریقه پیدا کړم او داسې طریقه به تاسو ته راوړم چې په هغې سره موږ آی ډي له هیک څخه وساتو او له هیکرانو څخه یې وساتو. او که کوم هیکر زموږ آی ډي هیک کوي او موږ ته به د هغه پوره معلومات راځي او موږ ته به هلته خبرداری راکوي چې زموږ آی ډي چې دی هغه هیک کیږي. نو دوستانو، د پاسورډ تبدیلولو طریقه چې دی هغه تیره ویډیو کې تاسو ته ما ښودلې. ډسکریپشن ته لاړ شئ او هغه ځای څخه لینک باندې کلیک کړئ او هغه ویډیو هم وګورئ دوستانو. نو دوستانو، دغه ویډیو تر همدې ځایه تاسو ته چې زما دغه طریقه وښودله نو تاسو ضرور دغه طریقه استعمال کړئ او خپله د فیسبوک آی ډي پاسورډ چې دي هغه ټولې تبدیل کړئ. کنې بیا به ارمان کوئ او ستاسو آیډیانې به هیک شوي وي. او تاسو ته به دوستانو انشاءالله زه زیات کوشش کوم چې یوه داسې طریقه راوړم چې هغې سره موږ کولی شو چې هغه هیک ایډي بیرته راوړو. یعنې کوم آی ډي چې له چا څخه له موږ څخه چا هیک کړی وي هغه بیرته ریکوري کړو او راپیدا یې کړو. دوستانو، دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب خوند مو بیخي نشته دوستانو. چینل بیخي سبسکرایب نه اخلي او زه تاسو ته هره ورځ کوشش کوم چې ښایسته ویډیوګانې راوړم خو تاسو چینل نه سبسکرایب کوئ. نو د تاسو څخه مې هیله او امید ده چې دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې در سره لایک او له نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.